السلام علیکم ګرانو محترم افغانانو ورونو په دې هیله سره چې ټول به راته روغ او جوړ وئ. دوستانو افغانانو ورونو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې امریکا ډیوي لټري هر کال یو غرکشي ترسره کوي. نو دغه ډیوي لټري چې ده دغه سږ کال هم ثبت نام ورته شروع شوی دی د 2023 کال لپاره. نو دوستانو دغه سیستم په دې ډول دی، زه اوس لږ درته تشریح کومه. دغه سیستم هر کال دوی نړیوالو ته وړاندې کوي چې ټولې نړۍ ته دوی یوازې 55,000 ویزې په مفت ډول ورکوي. نو که هر چا ورته نوملیکنه وکړه، هر څوک پکې بخت بیداره و، هغه ته به ویزه ورکول کېږي، یعنې مفت به امریکې ته لیږل کېږي. نو په دې کې د افغانستان هم اووه% سهم ده چې په دې کې 3,480 ویزې راځي. نو که غواړئ چې نوملیکنه ورته وکړئ، نو زه په لومړي کمنټ کې درته د دغې ویبسایټ لینک پرېږدم. هغه لینک باندې به کلیک وکړئ، هغلته ورته نوملیکنه کېږي. که چېرې تاسو په انګلیسي باندې نه پوهېږئ، نو د بل چا څخه کومک وغواړئ تر څو خپله نوملیکنه ورته وکړئ. هېڅ جنسیو ته مه ورځئ، هېڅ د کوم انلاین مرکز ته مه ورځئ. هغه پیسې پرې غواړي، دغه سایټ کې کومې پیسې نه مصرفېږي. دوی دغه نوملیکنه او دغه ویزې چې دي مفت ورکوي. نو زه درته لینک پرېږدم، که بیا هم کوم مشکل وي، مشکل درته پېښېږي، نو په څنګ کې ورسره د خپلې فیسبوک پاڼې لینک هم پرېږدم، نو تاسو له ما سره تماس نیولی شئ.